د افغانستان لپاره تازه او مهم خبر راورسېد. د کړکېچ نړیوالې ډلې له امریکا څخه مهمه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په اړه یې څه ترې غوښتي دي په ویډیو کې راسره وګورئ. دوستانو، پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. د کړکېچ نړیواله ډله یا کرایسس ګروپ وایي چې امریکا به په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوې شتمني خوشي کړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل وروستي راپور کې ویلي اقتصادي فشار د طالبانو په چلن کې بدلون نه راولي او وړاندیز یې کړی چې واشنګټن دې په تدریجي ډول سره د افغانستان د مرکزي بانک کنګل شوې شتمني خوشي کړي او ابتدایي سقوط دې د محکمې په اساس ورکړي. امریکا بار بار ویلي چې لا وختي دی چې د افغانستان کنګل شوو پیسو په اړه دې کومه جدي پریکړه وکړي. دوی د افغانستان کې د ژمنو سره سم نظام تر راوستلو وروسته دغه شتمني آزادوي. امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونو د لږکیو حقونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او نجونې مکتبونو ته پرېږدي. طالبانو بیا بار بار له امریکا غوښتي دي چې د دوی شتمني آزاده کړي او هیواد یې له بشري ناورین څخه لرې وساتي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې مخکې امریکا او افغانستان د طالبانو بهرنیو چارو وزیر په قطر کې سره لیدلي دي او په دغه مسلو باندې خبرې کړي دي. دا چې څه پایله به ولري دا به وخت ثابته کړي، خو لا تر اوسه داسې مثبته اشاره نه ښکاري چې امریکا دې دغه پیسې آزادې کړي.